د پېښور چاودنه او د ولسمشر غني غبرګون وايي پاکستان د په خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني یو ځل بیا ثابته کړه چې پښتون او په ټوله کې افغانانو باندې دردیږي. د پېښور پولیسو چارواکو ویلي دي پولیسو لاین جومات کې چاودنه شوې چې درنه مرچوبله یې اړولې ده. دغه چارواکو له ځایي رسنیو سره په خبرو کې د چاودنې له کبله تر دې دمه د لږ تر لږه 32 کسانو د وژل کېدو او 150 نورو ټپي کېدو پخلی کړی دی. د ریپورټونو له مخې د پېښور پولیسو مرکز دننه جومات کې دا چاودنه د ماسپښین لمانځه پر مهال شوې. ولسمشر غني په پېښور کې په پولیس لاین جومات کې نن د ماسپښین لمانځه پر مهال برید غندلی دی. د شهیدانو کورنۍ سره خواچیني او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا دعا کوو. افغانان د نړۍ د نورو مسلمانانو او انسانانو په توګه د نړۍ په غم او درد کې شریک دي. ښاغلي غني زیاته کړې پر تروریزم د بریالیتوب لپاره په نړۍ کې ځانګړي ډول اسلامي نړۍ او په سیمه کې کافي اجماع ته اړتیا ده ترڅو په بنسټیز ډول هغه وپیژندل شي او ورته رسیدګي وشي. ولسمشر غني پېښور کې نننۍ برید ته په اشاره کې ویلي پاکستان اوس هم فرصت لري د پخوانیو تاوتریخوالو څخه ډکو نظامي لارو پر ځای له ګواښونو سره د مبارزې لپاره نوې حل لارې وړاندې کړي. لنډمهاله تکتیکي اقدامات باید خپل ځای د دولت او خلکو ترمنځ اوږدمهاله پایلو ستراتیژیک صبر او همغږۍ ته پرېږدي ترڅو پایله ورکړي. ښاغلي غني زیاته کړې موږ افغانان چې له نړیوالو او سیمه ییزو اختلافاتو او تفرقو ځورېږو تیار یو او غواړو په دې ډول رغنده هڅو کې شریک شو.